د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته نن پنجشنبه د جوزای د غبرګولي د میاشتې 23مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې د 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان بانک سرپرست وايي په تیر یو کال کې افغانۍ د ډالر پر وړاندې خپل ارزښت ثابت ساتلی دی. ترکیه د هرات له سیلاب ځپلو سره 620 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته وکړه. او لغمان کې 200 کورنیو ته برېښنا برابره شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک سرپرست وايي په تیر یو کال کې افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت ثابت ساتلی دی. د افغانستان بانک د عالی شورا په ناسته کې پر مالي او بانکي موضوعاتو خبرې شوې دي. د افغانستان بانک په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري د پولیس سیاستونو د اغیزمن تطبیق د بانکوالي سکتور د وضعیت په هیواد کې اسلامي بانکوالي د پراختیا د هڅو د صرافۍ د فعالیتونو د میکانیزه کولو او مالي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه خبرې کړې دي. بدري زیاته کړه چې په تیر یو کال کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت ثابت ساتلی او د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونو د اثارو په پرتله د ښه کېدو په حال کې ده. هغه د بانکونو د شتمنیو د وضعیت مدیریت او نقدیدونکو د ښه والي په اړه خبرې کړي او یادونه یې کړې چې اسلامي بانکوالي په سکتور کې د خلکو امانتونو کچه د تیرې روپا په پرتله 4% زیاتوالی ښایي. د یادونې وړ چې د افغانستان بانک عالی شورا دغه بانک د پریکړې کولو تر ټولو لوړه مرجع ده چې په کال کې 4 ناستې ترسره کوي. ترکیه د هرات له سیلاب ځپلو سره 620 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته وکړه. په هرات کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې له سیلاب ځپلو سره د همکارۍ په دوام د ترکیې له لوري مرسته شوي 620 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي په تورغونډۍ بندر کې دغه ادارې ته وسپارل شو. په دغه ولایت کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلینو په وینا د هرات له سیلاب ځپلو سره د ترکیې د مرستو نه هم ځلو چې دغه هیواد د قونسلګرۍ له لوري ورته سپارل شوی او پر زیانمن شوي کورنیو ته به وسپارل شي. په دې مرستو کې وړې خیمې، کمپلې، ویلچرونه، روغتیایي کڅوړې او د کورنۍ اړتیا وړ توکي شامل دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې ترکیې طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي کورنۍ سره د اړینو توکو مرستې کړې دي. او لغمان کې 200 کورنیو ته برېښنا برابره شوه. د لغمان برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت مرکز اړوند فتح الله کلا سیمه کې 200 کورنیو ته د برېښنا برابره شوې ده. د لغمان والی شیخ شیر احمد حقانی وویل د برېښنا یاد شبکه 2 میلیون افغانۍ په لګښت د مرکز اړوند فتح الله کلا سیمه کې جوړه شوې چې 200 کورنیو ته د برېښنا برابره شوې ده. بل لور ته د برېښنا ریاست عملیاتي انجینر میرویس رستم خیل وویل یاده شبکه د نیمه کار پروژو له جملې څخه وه چې د یو کال په موده کې په اساسي ډول جوړه شوې ده.
د سیمې خلکو وویل چې د برېښنا نشتون له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، اوس به یې یادې ستونزې حل شي. درنو اوریدونکو، په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی اعلان مالشه. د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.